سلامونه دوستانو، ګوټن آبند، ماښام مو په خیر. دوستانو، په الماني ژبه باندې 15 لغتونه زده کوو، مهم لغتونه دي. اول لغت موږ سره ده سړی. سړي ته په الماني ژبه باندې وایي دیا من، یعنی سړی. بل موږ سره ده ښځه. ښځې ته په الماني ژبه باندې وایي دی فغاو، یعنی ښځه. موږ سره بل دوه جنسیتونه دي که نه دوستانو، یو ښځینه وي یو نارینه وي. ښځینه ته په الماني ژبه باندې وایي وایبلش. وایبلش هم ده، وایبلش هم ده، ښځینه. او کله چې تاسو څوک وایي چې تاسو ښځینه یاستئ یا نارینه، نو دې ته په الماني ژبه باندې دغه وایي. ښځینه ته وایي وایبلش او نارینه ته وایي منلش. منلش هم وایي او منلش هم وایي، څنګه تاسو خوښوي. او بل موږ سره دوستانو ده نفر. موږ یو عام نفر وي که نه، معلوم نه وي مطلب څه وي، عام نفر وي، نو نفر ته وایي دی پیزون. دی پیزون. دغسې کولی شئ لغتونه دلته زده کړئ.